سلامونه دوستانو، هیله چې روغ جوړ خوښ خوشحاله باست. په دې ویډیو کې د وزارت څخه وروسته تحصیلات عالي څخه وروسته د کندهار د ولایت د معلمینو د بستونو او د نورو بستو لپاره که تاسې عموما که غواړئ یو بس ته امتحان دولتي بس ته امتحان وکړئ، نو د هغه د امتحان لپاره تاسې لاندې پروسې باید اول د سکونت ځای تاسې باید د سکونت ځای هغه ځای ورته انتخاب کړئ کوم چې تاسې کور او کوم ځای چې تاسې په وظیفه کې انتخابوئ، کوم ځای کور چې تاسې په وظیفه کې انتخابوئ دا باید سره نږدې دا د شارټ لیست ترمیدو لپاره دا لومړنی شرط دغه دی. دویم، که تاسې غواړئ د امتحان پروسه تشریح ته ضرورت لري نو دا ویډیو تر پایه سره وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. د نوي فیسبوک صفحه کې موږ اکثر وخت په لیکني ډول لارښود ورته کوو، اکثر وخت په ویډیو شکل هغه په کورمه کې د هغه ښوونځي کور ولیکئ کوم چې تاسې په لیست سکونت ته نږدې ده. که تاسې 12 پاس یاست هم تاسې کولی شئ ښاروالۍ ولایتي بستو ته امتحان وکړئ. نو د دې لپاره چې ورته کامیاب شئ تاسې باید هغه کوم مرحلې چې دي هغه باید سټپ بای سټپ په لوستي ډول منظم لیک کړئ. لومړی باید هغه کومې ولسوالۍ یا کوم دغه چې تاسې اپلای کړئ باید ستاسې په لیست سکونت هغه ته نږدې یا اصلي سکونت په دغو دوو کې باید یو ورته نږدې چې تاسې تر څو شارټ لیست ته ولولئ. دا لومړۍ مرحله شوه. دوم، د شارټ لیست څخه وروسته د امتحان لپاره که غواړئ چې د امتحان سوالونه په منظم ډول یا مکمل ډول وګورئ، زده کړئ، د دې لپاره چې د امتحان په سوالونو پوه شئ چې څه رقم سوالونه به راغلي. نو سوالونه چې دي نو عموما د 12 پاس لپاره به زه تشریح کوم چې اکثره ملګري 12 پاسۍ امتحان خو کوم ملګرو ته چې د فراغت یا د لیسانس سوالونه راځي هغه هم اکثره د مکتب په مضامین کې راځي. داسې نه چې د پوهنتون په برخه کې دوی ته سوالونه راځي. نو راځو اول د مکتب د سوالو کې تقریبا زیاتره سوالونه تر 80% زیات سوالونه چې دي د مکتب په څلورو مضامینو کې بیولوژي ده، کیمیا ده او ریاضي ده، په دغو مضامینو کې راځي. نو که غواړئ چې ورته کامیاب شئ دغه مضامین درسره وګورئ. اول د ریاضي کې باید څه شی وګورو. اوس ریاضي که وګورو د 10 څخه تر 12 په ټول ریاضي کې سوالونه راځي. نو دا چې اوس که موږ وخت تقریبا 10 ورځې 15 ورځې تر دغه بلغود وخت نه لرو. په ریاضي کې پولینومونه دي، انټیګرالونه دي او لیمیټس دي. فقط دغه درې موضوعګانې وګورئ. که بیا هم غواړئ تر دغه زیاتې وګورئ یا وخت پیدا کړئ نو دغه څخه وروسته بیا ترادف دي، لوګاریتم دي او د عالي ریاضیات د مهم موضوعګان چې دي دا سره وګورئ. مثلثات ترمنځ دي، مثلثات وګورئ ځکه اکثره سوالونه په عالي ریاضیات کې راځي. او په 10 صنف د کتاب عموما چې لومړۍ صفحې راواړئ اول فصل وګورئ درسره. په اول فصل کې زیات سوالونه راځي ځکه د سوالونو د 10 صنف هم همدغسې او د 12 صنف هم همداسې. نو اول موضوعګان د کتاب په سطحه وګورئ او انټیګرام درسره وګورئ، انټیګرام مکمل درسره وګورئ ځکه په هر امتحان کې 2-3 سوال راغلي. د هغه څخه وروسته راځو فزیک ته. فزیک که غواړئ چې د فزیک سوال وګورئ یا د فزیک کتاب وګورئ. د فزیک د کتاب د کتلو لپاره باید تاسې د حرکت وګورئ، د حرکت معادلې وګورئ او اندار وګورئ. دا ټول په هر امتحان کې 2 سواله 3 سواله خامخا دا موضوعګان راغلي. بل د کیمیا په برخه کې موږ د کیمیا په برخه کې فقط غلطیتونه که غواړئ چې وګورئ نو د کیمیا په برخه کې بل موږ د هایبریډولو طریقې لرو. د هایبریډ درسره وګورئ. هایبریډ په هر امتحان کې یعنې 1 سوال یا 2 سواله راغلي. که تاسې د نورو ولایتو فورمونه یا نورو ولایتو کوم د امتحان پروسې وګورئ تاسې معلومه شي چې دا د کیمیا برخه کې به دغه سوالونه راغلي. او بل بیولوژي یو تیوري کتاب دی، یو نظري کتاب دی. که تاسې هغه کتاب وګورئ که نه وګورئ یو څه تشریح وکولی شئ. نو کېدای شي هغه کې سوالونه شونې په برخه کې 1 یا 2 سوال درته راځي. نو اسلامي شونې کې که سیرت اکثره سوال دي چې یو څه مرا سره زده کړي د نن ویډیو هم دومره وه. که تاسې د پوهنتون محصلین یاست یا تاسې لیسانس یاست یا هم تاسې د 12 پاس یاست نو ستاسو د راتلونکو پروسو لپاره هم زموږ سره اوسئ. زموږ د فیسبوک صفحې درسره لایک کړئ تر څو زموږ راتلونکي معلومات هم تاسو ته پر هغه ورسېږي یا هم د زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو د زموږ ویډیوګانې تر تاسو پورې په ویډیو شکل لارښود تر تاسو پورې پر وخت ورسېږي. تر بیا ښه وخت. خدای